د هلمند د مساکله ولسوالۍ شپه. دا ولسوالۍ وخت د هوایي بریدونو، چاپو او بمباریو شاهده وه. اوس په دا ولسوالۍ کې کاري، بوختیا او فرصتو لپاره د عامه امنیت فضا خپره ده. د مساکله په بازار کې تر نیمې شپې دوکانونه او کاروبار په عادي ډول روان وي. اوسیدونکي وايي د اسلامي امارت په امنیتي وړتیا ویاړي چې د ورځې ترڅنګ د شپې لخوا هم د کاروبار لپاره ورته زمینه مساعده کړې ده. کاروبار خو ولا ان شاء الله جوړ دی، د پخوا پرتله ډیر جوړ دی ان شاء الله، مشکل نور نشته ان شاء الله. امنیت خو څم کار جوړ دی، نور هم ترتیبونه برابر دي ان شاء الله. الحمدلله بخي تر پخوا خو ډیر امنیت راغلی دی او ډیر زمینه د کار برابر ده ورته او ډیر پرمختګونه راغلي دي، خو الحمدلله کار ډیر برابر دی. د مساکله جنګ ځپلې ولسوالۍ چې وړاندې به په ژړې مازدیګر له همدې بازار هټیوال او خلک په ځغاسته او ویرې له خپلو کورو پورې تلل. اول مازدیګر به موږ دوکانونه تړل، یعنې به کورو ته، او اوس دا چې د شپې پر 10 بجې پر 11 بجې دوکانونه خلاص پس بیا کور ته ځو. نو ډېر ښه امنیت دی، ډېر خوشحالي، ډېر ښه ژوند دی. پرمختګ خو نو بس وروره در پخوا ډېر راغلی دی او خلک هم د ژوند څخه خوشحال دي، ولې جنګونه منګونه ورک سو. پخوا بیا د ورځې سلسل وژل شی نشته، امنیت دی ورور. د مساکله خلک وایي کاروبارونه د پخوا په پرتله غوړېدلي، کاري ساحې شته امنیت ورته پراخه کړي، نه یوازې له امنیت رضایت لري بلکې له کاروبار او ورځني ژونده خوشحاله دي. یو وخت دا ولسوالۍ د هوایي بریدونو، چاپو او جګړو شاهده وه. اوس په دې ولسوالۍ کې د امنیت او کار فرصتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. اوسیدونکي د کاروبار او ژوند څخه خوشحاله دي. دوی وایي د پخوا په پرتله د امنیت او کار فرصتونه ورته زیات شوي دي. نه یوازې د دې سیمې خلک بلکې د لیرو پرتو ولسوالیو یا د هلمند د نورو شمالي ولسوالیو اوسیدونکي هم د پیر او پلور لپاره همدې سیمې ته راځي. حمدالله همدرد، د افغانستان ملي ټلویزیون، د هلمند مساکله ولسوالۍ.